مومنانو الله یادوي ډېر ډېر یادوي د ذکر انداز معلوم نه ده چې لس واره به الله یادوي نو پرس شل واره به الله یادوي نو پرس لکه نورو عباداتو کې چې په شواروز کې پنځه لمونځونه وکړي نو پرس کال کې یوه میاشت روزه ونیسي نو پرس یو معلومه حصه د زکات و فقیر ته ورکړي نو زکات ووتی پرس ذکر کې دا انداز معلوم نه ده چې دغه نواره دې ذکر وکړي نو پرس ذکر پرانه نه بلکې یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا ډېر ډېر الله یادوي چې څونه هم په وس پرېږدونه چې څونه یې کولی شئ دغونه الله حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه وایي چې الله په ذکر کې حد نه ده معلوم کړی لکه په نورو عبادت چې څونه کېږي الله پاک په ذکر کې عذر نه ده ثابت ټول عبادات عذر لري یو سړی په سفر کې ودرېږي میاشت داخله شو نو روزه دې نه نیسي وجه یو سړی په داسې حال کې مریض و چې د لمانځه توفیق یې نه و نانو نه دي یو سړی حج ته لار نه سای پیدا کولی هغه نه دي چې هر وخت لار پیدا شي ذکر کې عذر نشته چې که پلانی وخت داسې عذر راغی نو بیا ذکر مه کوه ځکه ذکر لره موانع نشته ذکر داسې شی ده چې تر هېڅ عذره پورې اړه نه لري نه عذر ورته پیښېږي ذکر به کوې په خوله به کوې خپله خوله دې خپله ده په واک ده ستړي کېږي ذکر کوا یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر لا اله الا الله لا اله الا الله دا اذکار په خوله باندې په اسانۍ سره کېږي که دې خوله ستړې شوه زړه کې